د تیرو څو ورځو راهیسې موږ د داسې ځوانانو کیسې درته لرلې چې د فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او یوټیوب له لارې له ښوونې ډکې ویډیوګانې او عکسونه له نورو سره شریکوي. په همدې لړ کې نن د یوه تنکي ځوان ارمان سراج کیسه درته لرو چې پر فیسبوک په ډېر خواږه انداز شعرونه وایي او بیخي ډېر مینهوال لري. دا پښتو زمونږ مور ده، مور درنه کوي چې درانه شي، د غفلت ته خو وباسئ، خیر دی اوس خو پښتانه شئ. زما نوم ارمان سراج دی، د سوات اوسېدونکی یم، 11 کلن یم او په خپل کلي کې په اسلامي سکول کې سبق وایم په 5م کلاس کې. یو کال مخکې ما یو پروګرام ریکارډ کوو، زما د زړه اواز چې په هغې کې به زما سره زموږ د کور واړه او زما ورونه به او زما کشران وروڼه به او د هغو سره به ویډیو جوړوله، مشاعره وکړو. جي ما ته زه خو ډېر شعرونه د خپل والد صاحب یم، همدغه شی د منیر بنیري صاحب او د نیازک لالا زموږ په کور کې ټول شاعرانه ماحول دی، نو خلک وایي چې د ماحول سره خلک بدلیږي، په ما باندې د هغه شاعرانه ماحول اثر دی، نو زه یې شاعري طرف ته راړوم. ما چې کوم انداز خپل کړی نو هغه د خلکو ډېر زیات خوښ شوی دی، نو زه په هغه انداز کې رباعي شاعري وکړم او انقلابي وکړم، خو د خلکو زیاته انقلابي شاعري خوښېږي. زما خو په فیسبوک باندې خپل د فیسبوک په لاره باندې خپل پیج هم دی د ارمان سراج په نوم، همدغې سره آی ډي هم ده او د یوټیوب چینل مې هم دی. زما د والد صاحب شعر دی که لوی ډاکټر شي یا مفتي شو، نو څو که انجینر یا ساینسدان جوړ شي، د علم زور به دې هله ومنم، دا هر څه مخکې چې انسان جوړ شي، نو ټول ناول به انسان جوړ شم او بیا کوشش کوم چې صحافي جوړ شم، د صحافت په لاره باندې د خپل پښتنو او د پښتو خدمت وکړم. چې ویل چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو، مونږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو، تا خو مونږ په وینو لمبولي یو، سارې چې ربړت ته کړو نو څه به کوو. ختم به دوران د ظلم جبر شي، رڼا به شي، لوړې به جوړې شي، خوښ به پکې لګي، دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي، دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي، لویې به یې وزرې شي، خوښ به پکې لګي، دا د تور نظام تور زناور به په قابو کې شي، دا د تور نظام تور زناور به په قابو کې شي، ماتې به یې ښکرې شي، خوښ به پکې لګي، نه به وي سراج خو اخترونه او میلې به وي، نه به وي سراج خو اخترونه او میلې به وي، ورکې به دا هېرې شي، خوښ به پکې. او دا ونی ستاسو غږ پروګرام کې هم چې په پنځشنبه خپرېږي پر دې خبرې کوو چې خواله رسنۍ څنګه په ګټور ډول کارېدلی شي. د بي بي سي پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو په دې اړه خپل نظرونه راته پرېښودلی شي چې ځینې به یې بیا راواخلو او په خپرونه کې به یې له نورو دوستانو سره شریک کړو.